فوجونه یې یاسته. یو جنگ هغه و چې د نیټو بهار فوجونه یې ورانه یاسته. په دغو دوو جنګو کې فرق. لہذا ځینې علماء کرام چې د بین الاقوامي حالاتو واقفیت او د مستقبل دغه تباهکن نتایج و د دوی په نظر کې وي، هغو به ځینو په پټو مخالفت کاوه، په ښکاره به یې د خلکو له وجې حمایت کاوه، ځینو په پټه او په ښکاره په دواړو مخالفت کاوه. نتیجه دا شوه چې له 4 نیمې بعد په 2001 کې بیا هغه حالات پیښ شو چې یو پلا موږ تللي وو افغانستان لره، نو مولانا عبدالواسع صاحب ګډا هم له ما سره ملګري وو. نو موږ تلو له لوګره داخه میدان ښار لره، دا د وردګو په ناوه کې اوبه وې او اودسونه هم پر جوړ کړ. نو دوی ګرد مجاهد وو، ما سره راوبللو، نو تاسې راټول څه یاست؟ دوی چې راټول شولو، نو که نه تاسې خو ټوله مجاهد یاست؟ یا هو. نو ما ویل بیا خو به د الله کرم در باندې څه وایي، خبر به منئ نه، خو زه یې درته کړم یا هېروئ ما. دا پردی جنگ دی و مدرسه او طالب او ملا او مذهبي طبقه ته په څټه کې ورتړلی دی. هدف یې یوه خبره دا ده چې د فارسي او د پښتو نفرت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده چې مسعود قتل شي، چې په کومه ورځ مسعود قتل شو طالبان به له افغانستانه په لغړې پښې راوځي، د وشو سړی به نه میندوي، ظاهرشاه به واپس راځي، د امریکې او د ناټو فوجونه به راځي او پړاو به اچوي. که دغه نتیجې در ووتې، ما ورته نو بیا که مړ وم دعا راته کوي، که ژمندی وم بیا ترکړی مه راته دروئ. نو مولوي واسع صاحب له خندا شین سو، ته عجیبه خبرې کوي، موږ به د روس دا آزاد کړي ریاستونه فتح کوو. نو ما ورته نو کونډه یو زوی درلود، پروګرام به هم خود ډېر و. نو بیا یې ورته وویل اده کې د مړو سر شي، بل وار شي ورته دې رسولي زویه شک مه نه در رسالي، سترګې د ژاړې دي، زه هم نه بشي د مړو سر. نو ما ورته ویل زه به دعا درته کوم، خو انشاءالله دغه ځای له به نه رسېږئ که خدای ته منظور. لہذا دغه جنگ دا د مغربي دنیا جنگ دی، دا جنگ له اسلام سره دی د بدنامولو لپاره. ولی امریکا او مغرب دا محسوسوي چې د سوویت یونین په مقابله کې زما فتح دا مضبوطه او دائم نه ده تر څو پورې چې اسلام زمندی وي او مسلمانان د اسلام مل وي. دا وجه دا بیایي چې اسلام و انسانیت ته د ژوند په باره کې یو معقول او مدلل فکر ورکولی شي، او له مسلمانانو سره د حاکمیت او د معیشت تجربه سوی نظم موجود دی. که اسلام بدنام نشي نو په فکر کې زه شکست خورم، که مسلمانان له اسلامه بیزاره نشي نو په نظام کې زه شکست خورم. لہذا تر څو پورې چې اسلام بدنامه سوی نه وي، مسلمان له اسلام بیزاره سوي نه وي. او دریم هدف دا دی چې د دریمې دنیا ملکونه لکه چې دا موږ یو او دا اوس جنگ پکښې روان دی، دا د دوم جنگ عظیم بعد دا نقشې جوړې سوي دي، او دغه نقشې د هغو ملکو په مفاد کې دي چې کوم ملکونه هغه وخت پر دغو خطو حکومت کاوه. امریکا نن د ګردې دنیا ځان باچه او چوکیدار بولی. د امریکې خواهش دا دی چې د دریمې دنیا د ملکو نوې نقشې مرتب شي چې هغه زما د مفاداتو او د خواهشاتو تکمیل او حفاظت کوي. لہذا ځکه محترم زموږ جنرال مشرف صاحب زموږ حاکم تر څو دی چې اول میټینګ ما له ده سره کړ، نو ما ورته ویل جنرال صاحب که د ملک متول اراده وي نو مهرباني وکړه له دوو ګناهو یو ګناه وکړه، ملک مات که موږ مه حلالوه، او چې موږ هم حلال کې او ملک هم مات کې نو کوچ څه تر وځي. دا نن له ما دا څوک پوښتنه کوي یا پنجاب په آرام دی، خیبر پښتونخوا او کراچۍ او سند او بلوچستان بې ارامه دي، نو زه ورته وایم په دغه به تاسې هم پاړئ چې په کلي کې څوک کډه باروي، هغه شپه جګه تاره کړي، خو لیا پلاڼه غواړي، لیا بوده غواړي، لیا کالي راباسي، لیا ګهي، لیا همتګری او اشرګری غواړي، چې څوک کډه نه باروي هغه خو په غځېدلې پښې ویده وي.
نو تاسو خو د کډې د بارېدو وال یاست، یا بې ته باروي یا بې بل په تا باروي، نو ته خو به خامخا شپه جګه تروي، دا ګډبړ خو به ځکه درک شي. هغه خو هغه مس پاکستان دی. اوس به که زندګي وه په 2002 کې د چیکوسلواکیا په شهر پراګ کې د ناټو سالانه اجلاس وسو او له 1900 کم نیمه فوجونه د روس وواتر تر 1904 نیمې پورې د ګروپو جنگ سو چې مجاهد بدنامه کی، له 4 نیمې څخه تر 2001 پورې د مجاهد او د طالب جنگ سو چې اسلام بدنامه کی، مسلمانان له اسلام بیزاره کی چې که دغه طالب دی. اوس نن د طالبانو چې د ژیړې میړه وویني څوک موټر نه ورته دروي، که په پتلون کې ولید زړ خیلی بیا خو ورته دري یا مسافر دی، او که د طالب یا د ملا په شکل کې څوک ولید هټ غوښه یې دله جلا نشي. زه په لندن کې وم، یوه واره په دا لیفټ کې ختمه یو سپین سارې ښځه وه، یوه بله په غل کې ورسره وه، له ما سره یو زموږ د ملګري زوی و، دا سپین سارې به داسې سنې وبرژدېده. ما وده ته و دا خپل د ملګري و زوی ته مې وویل په دا سپین سارې څه سي؟ یی دا خو له تا ډارېږي. ویل ښه د جهاد برکت ورا رسېدلی دی ځکه راډاډه. نو نن د مسلمان وینې د مسلمان له لاسه تویېږي، د مسلمان عزت د مسلمان له لاسه خرابېږي، د مسلمان آبادي د مسلمان له لاسه ویجاړېږي، د انبیاو قبرونه د مسلمانانو په لاس نړېږي، او بیا به تاسې ګورئ خدای د هغه ورځ نه راولي چې بیت الله او مدینه منورې حرم به در نړوي او دغه مسلمانان به در نړوي. لہذا دا جنگ د مغرب دی، او مغرب د سوویت یونین په مقابله کې د خپلې کامیابۍ د استحکام او د دوام جنگ کړي، د اسلام د بدنامولو، د مسلمانانو د بیزارولو او د اسلامي ملکو په نویو نقشو کې د وشلو. لہذا په 2001 کې د امریکې او د مغرب فوجونه افغانستان ته راننوځي، په 2002 کې د ناټو سالانه اجلاس په پراګ کې کړي او ناټو ته نوی هدف ورکاو کړي، او هغه له اسلام او له مسلمانانو او له اسلامي ملکو سره جنگ دی. لہذا دا جنگ د مغرب دی، دا جنگ له اسلام او له امت مسلمه او له اسلامي ملکو سره دی. د دغه جنگ هدف د درېیمې دنیا د ملکو نوې نقشې دي، او چې څه وخت سوویت یونین په 1901 کې منتشر سو، بیا له مغربي دنیا څخه د سیاست په میدان کې نارې بلندې سوې. یوه دا چې اوس موږ اصل مد مقابل او دشمن اسلام او امت مسلمه دی. دویمه دا وه چې نیو ورلډ آرډر به وي، یعنی په ګرد د دنیا باندې به یو نوی نظام د حکمرانۍ وي. درېیمه ناره دا وه چې ګلوبل ویلج دی، یعنی ټوله دنیا یو کلی دی. څلورمه ناره دا وه چې د درېیمې دنیا سرحدونه پاخه، حتمي او قطعي نه دي، اومه دي، له نویې سره جوړېدای شي. د جون په میاشت کې د 2006 د پینټاګان په عسکري رساله کې د فوج د یو ریټیر کرنیل رولټ پیټر مضمون چاپړي، او د هغه مضمون عنوان دی په وینو سره سرحدونه، او د هغه په هغه مضمون کې د درېیمې دنیا زړې نقشې او د درېیمې دنیا د دوی مجوزه نوې نقشې دا دواړه موجودې دي، نن هم پر انټرنیټ موجودې دي. لہذا دا د دغه اهداف لپاره دغه جنگ دی. زموږ مقام او زموږ مرتبه په دغه جنگ کې د کریهې ده. موږ سره د دې خبرې چې کلمه ویایو، سره د دې خبرې چې لمونځ کوو، سره د دې خبرې چې د اسلام دعوه لرو، لیکن زه د اسلام د بدنامۍ په جنگ کې، د مسلمانانو د تباهۍ په جنگ کې،
د اسلامي ملکو د تقسیم په جنگ کې په کرایه استعمالرم نن هم. نو زه دا اپیل کوم و تمامو قوتو ته، که هغه دفاعي دي، که عدلیه ده، که انتظامیه ده، که سیاسي قوتونه دي، چې دوی د خپل ګریوانه ته سر واچوي. آیا دی په دا نه دی خبر چې دا جنگ پردی دی، زه په کرایه پکښې استعمالرم؟ دا جنگ د اسلام خلاف دی او زه یې کرایه اخلم. دا جنگ د مسلمانانو خلاف دی او زه یې کرایه اخلم. دا جنگ به د اسلامي مقدساتو توهین کی او زه به کرایه اخلم. نو دی د داسې سوچ وکړي چې دا ما چې کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله، ما مالک او حاکم الله دی، او نن د الله د حاکمیت سره جنگ مغرب کوي او زه یې په کرایه یم، وتی چې دا زما کرایه او زما کلمه سره جوړه که نه سره جوړه. لہذا دا د انسداد دهشتګردۍ چې کوم عنوان ورکړی شوی دی، دهشتګردي نه د ملک مسله ده، نه د خطې مسله ده، نه د دنیا مسله ده. دهشتګردي خو معنی دا ده چې اول به ویره و، نو بیا به مخه ونیول شي، نو به امن راشي. نو دا د انسداد دهشتګردۍ عمل خو له 2001 شروع شوی دی. تر دا له مخه خو یاره چا په خوب په خاطر نه وه، بیاره خو اوس ده. نو دا انسداد دهشتګردي نوم دی، فروغ دهشتګردۍ عمل دی. دا داسې بخولیه توره ده چې دهشتګردي پورته کوي هم، دهشتګردي ځبي هم. لکه پښتانه چې وایي چې په خوله یې بلوي په سونډو یې وځي. نو چې ته یې په خوله بلوي په سونډو به دغه اور څنګه بري؟ لہذا چې کوم قوت دا دهشتګردي پیدا کوي، دغه قوت یې ځبي. چې دا کوم قوت یې ځبي دا یې پیدا کوي. لہذا دا خلک له دغو 15 کسانو نه ویراړي، د خپل حکومت له ادارو ویراړي چې دا دفاعي او خفیه ادارې دي، له دغو ویراړي. تاسې راته وایئ تاسې له چا ویراړي؟ له 15 کسانو ویراړي. دا خو یا اخیستان عمر به د ځان دفاع په خپله هم کوله، حکومتونه به ګډ سرونه. لہذا زه دا درخواست او اپیل کوم و ټولو واقفو او ولدو خلکو ته کوم، که دی د حکومت پر سطح دی که د سیاست په سطح دی، چې ته خپل ګریوانه ته سر واچوه. دا ستا خپل جرنیل ته څنګه وځلې؟ ته خو لږ کې خدای ته مخ کوه، خلق ته شا کوه. جرنیل ستا دی، ستا مل دی او ته یې مړ کړي. افسر ستا دی، ستا مل دی، ته یې مړ کړي. کرنل ستا دی، میجر ستا دی، صوبهدار ستا دی، سپاهیان ستا دی، او ته یې د بل په کرایه مړ کړي. ناترسه په دغه پیسې به ته څورې د ځان د کور کونه کښېږدي. نن ته له مړه دا تنخواه اخلي چې زه د بدرګه کم، له امریکې کرایه اخلي چې ما به وزلي. دا دوې تنخواه به ته څنګه هضم کوي؟ له ما خو به یې هضم کړي، خدای ته به څه جواب ورکوي؟ لہذا دا له زړه وباسئ یاسته چې زموږ ادارې به زموږ حفاظت کوي. نه، ولې ادې ولې له دې یو ګوره. دوی نقل کې چې یو ښځه ننګېده، بیا یې د مېړه د شپې پړتوګو راواخیست، ولې دا لنګون به پر سن هغې الون بلون کړي، خو له دغه میراث مړې راپېښه ده. لہذا و موږ ته له هېچا نه ده راپېښه. مغرب د خپل قوم حمایت کې دا د حق دی، لیکن ما په کرایه استعمالوي. زما څه اور مړ دی چې زه د ده لپاره په کرایه استعمالوم؟ زه د ډیفنس کمیټۍ د سینټ ممبر وم،